ستړي مه شئ، په خیر راغلی ملګرو. زما نوم خیبر دی او زه په نیدرلینډ کې د آی سی ټي سټوډنټ یم. د جاوا سکرپټ درېمنۍ ویډیو کې زه تاسو ټولو ته هرکلی وایم. په دې ویډیو کې به مونږه ډیفرنٹ ډیټا ټایپس چې دي هغه به هینډل کوو چې جاوا سکرپټ کې کم ډیټا ټایپس دي. کېدای شي تاسو ووایئ چې ډیټا ټایپ څه ته وایي. نو ډیټا ټایپ مطلب ډیټا ټایپ د ډیټا قسم. دې نه داسې مونږ ته ښکاري چې مونږ سره په جاوا سکرپټ کې ډېر قسم د ډیټا ټایپس دي. لکه مونږ سره نمبرز دي، مونږ سره سټرینګ دی، مونږ سره بولین دی. نو دا څه شی نه دي دا ډیټا ټایپس. دا اصل کې معلومات دي، خو بدل قسم معلومات دي. او دې بدل قسم معلومات مونږه کمپیوټر ته څنګه ورکوو، څنګه سټور کوو، څنګه یې وینو، څنګه جوړولی شو، او هغه د بدل قسم د معلوماتو د ډیټا چې دی هغه څنګه لیکل کېږي، د هغې قانون څه دی. نو دغه به مونږ ټول په دې ویډیو کې وینو. راځئ چې شروع وکړو. څنګه چې تاسو ته پته ده اکثر مونږ شروع دې نه کوو چې مونږ راځو ریپلیټ ته او هغې کې مونږه لوګین کېږو. دا خو لوګین کې غټ پروسس شو. راغلو ریپلیټ ته ساین ان شولو دلته، او په دې ځای کې مای ریپلز دلته مونږ سره 2 ریپلز دي. خو زه چې دی کریټ ریپل که کلیک ورکم دلته نوټ جی اس او دلته زه به ورکم چې ډیټا ټایپس ان جی اس. زه کریټ ریپل چې دا ریپل کریټ شو، زه چې دی دا شل غواړم، دا کنسول چې دا دلته ښکته راشي. اوس چې دی زه یو ویریبل جوړوم، بلکې ملټیپل ویریبلز جوړوم او هغې ویریبلز کې زه ډیفرنٹ ډیټا ټایپس بندوم. اول زه به تاسو وایم چې څو دانې موږ سره ډیټا ټایپس دي. موږ سره اصل کې ډیټا ټایپس خو 8 قسمه دي، خو دې کې 7 قسمو ته موږ ویو پریمیټیو. پهله زه یو کمنټ وکړم، ولې چې دا خو زه کوډ نه لیکم. پریمیټیو ډیټا ټایپس او نون پریمیټیو ډیټا ټایپس. نو دا موږ سره کم یو دي؟ دا موږ سره دی یو دی را سره نمبر، او دویم دی را سره نل، او دریم دی را سره سټرینګ. موږ سره پریمیټیو ډیټا ټایپس دي، دې ځای نه واخله دې ځای پورې. او یو نون پریمیټیو ډیټا ټایپ چې موږ سره دی هغه دی اوبجیکټ. هلته موږ اوبجیکټ وایو. راځه چې زه دا ټول چې دی هسې کمنټ کړم، ولې چې بده خبره ده، دا خو کوډ نه دی، هسې ټیکسټ دی. نو موږ به ګورو چې یو نمبر ډیټا ټایپ او نل او بیګنټ دا چې دی موږ څنګه د دې سینټیکس څه دی، د دې قانون څه دی، د دې لیکلو قانون څه دی. نو هغه به زه وایم. او دا څه شی نه دي، کوم ډیټا ټایپ دی، دا موږ څنګه واپس کنسول کې راوستی شو خامخا کنسول ډاټ لوګ باندې. خو تاسو به وینئ چې دا څنګه ښکاري. نو موږ به شروع وکړو د دې انډیفاینډ. زه چلو کوم یو ویریبل جوړ کړم، لیټ ا به ورکړم. دا د ویریبل نوم مې هسې ورکړو. فی الحال دومره سوچ نشم ورته کولی. نو سمپل یو ا نوم مې ورکړو او زه به دې ته ورکړم انډیفاینډ. داسې دی که نه، یو دا شو. لیټ بی او زه دې کې بیګ انټ لیکم. زه به داسې چلو کوم بیګ انټ، دې ځای کې به ولیکم چې 10. او لیټ سی په دې کې به زه ورکړم بولین چې دی د دې موږ سره 2 ویلیوز وي، یا ټرو وي یا فولس وي. زه به دلته ټرو ولیکم، ټرو. او لیټ ډي چې دی هغه سیمبل دی او د دې داسې دی. نو سیمبل چې دی موږ داسې جوړولی شو. سیمبل دې ځای کې ولیکو زه یو سیمبل یم. او لیټ ای چې دی سیمبل نه بعد چې دی سټرینګ چې دی د دې لیکلو طریقه دا ده چې زه یو سټرینګ یم. دا ټول هسې اګزامپلز دي، زه تاسو ته لږ وروسته وایم، خو دا د دې لیکلو طریقه دغه ده. ای اف
string نه بعد څه شی دی نل دی نل چې دی موږ دغه شانته لیکلی شو خو نه small n خو به نه n small n دی let g چې دی هغه موږ سره دی نمبر چې دی نمبر دی والا 14 اوکې let g دا چې دی موږ یو دا ټول نون پریمیټیو ډیټا ټایپس دي دا بس موږ سره یو دا قسم دی د ډیټا ټایپ یو دا دی let g is 14 او نو په بیگ انټ او دا سیمبل چې دی دا راتلونکي ویډیوز کې به زه تاسو ته وایم او undefined دا څنګه ښه دلته چې وړوکي ډي سره لیکل کېږي او وړوکي ډي سره د undefined مطلب دا دی مطلب به درته ووایم زه تاسو ته دا console ډاټ log کوم که نه چې دا let a چې دی دا څه شی دی دا a ویریبل چې دی زه دلته console ډاټ a وکړم او دا موږ رن کړو دې ځای کې او دلته console کولاو کوم زه تاسو ته دلته راغلی undefined مطلب دا دی چې موږ دا ویریبل جوړ کړی دی خو دا دې ته موږ هېڅ نه دي ورکړی موږ ولې هېڅ نه ورکوو ځکه دا چې دی undefined دی که زه دا ته لرې کړمه دا شانته هېڅ هم نه دي ورکړی که نه او بیا زه دا رن کړمه دا به بیا هم ماته چې دی کنسول کې به ماته دا دغه راکوي undefined راکوي دا دی بیا پکې راغلی اوس که زه دا بیگ انټ دی دې بیگ انټ سره زه پلس کړم دلته به ولیکم بیگ انټ دلته ولیکم چې 100 نو او زه چې دی دلته اوس چې دی دې زه له بي دا وکړم دا پکار چې ماته 110 راکړي خو دا بیگ انټ راتلونکي ویډیوز کې به موږ چې دی نور ډیپر چې دی دا وایو او دا سی چې دی سی دا چې دی یو بولین دی موږ سره دا به موږ ته دلته کودوم کو سی نو دا به موږ ته خالي ټرو چې دی دا موږ ته پرنټ کړي نو بولین چې دی یا دا ټرو کېدلی شي یا دا فولس کېدلی شي دا بس دغه دوه ویلیو نه بغیر دا بل څه نشي کېدلی سیمبل چې دی سیمبل دی دا هم چې دی راتلونکي ویډیو کې به دا نور د دې په باره کې موږ وایو خو اوس چې دی چونکې ټول ډیټا ټایپس چې دی مخې ته راوړم نو دا هم پکې دي او ای چې دی دا سټرینګ دی د دې دا تاسو خوا کې ګورئ د دې دا لیکلو طریقې دي دا اهم دی نو سټرینګ چې دی ما په دې دوه شیانو منځ کې لیکلی دی او د دې منځ کې زه څه هم لیکلی شم که زه به دلته ای کنسول کړم نو دا به ما ته زه یو سټرینګ یم دا خبره ته ووایي او که ما زه ډي ته وکړم ډي ما کنسول نه کړو نو دا به راته سیمبل مخې ته راولي سیمبل زه یو سیمبل یم ټیک ده او دا نل چې دی اف دا هم چې دی دا اوس خامخا نل کنسول کوي د دې نل او undefined کې اکثر خلک لغونده کې کنفیوز کېږي نل مطلب دا دی چې دا ما نل کړی دی دا خو بس د دې ته ما ویلیو نه دی ورکړی دا چې دی نل دی بس دغه دی او دا چې دی یو نمبر دی او کوم چې موږ کنسول کولی شو دا دی کنسول شو او موږ یو بل کار هم کولی شو کو تاسو وایئ چې خبره ته وایئ چې دا چې دی یو undefined ډیټا ټایپ دی دا چې دی بیگ انټ دی دا چې دی بولین دی دا ته څنګه پته لګېږي دا خو هسې پوه شه مانه چې دی مانه دا هیر شو چې د دې ډیټا ټایپ ته موږ څه وایو که نه دا سی ویریبل کې چې کوم ډیټا پرته ده دا د کوم ډیټا ټایپ ده نو د دې معلومولو لپاره موږ سره یو ټریک دی ټریک نه دی بلکې موږ سره طریقه ده زه به دلته کنسول ډاټ لو کوم بیا به زه دلته ورکړم ټایپ اوف او دې ځای کې به سی ولګوم یعنې ولې چې ماته د دې ټایپ پکار چې معلوم شي نو پکار چې راشي بولین راشي وګوره موږ ته اوس دلته بولین راغلی که زه ټایپ اوف جی کوم پکار چې دلته نمبر راشي چې دا خو نمبر دی د دې کوم دا چې دی دا دی نمبر راغلی او که زه ای کوم هغه پکار چې undefined راشي بس دغه دی راغلی نو دا چې دی موږ سره چې دی نون پریمیټیو ډیټا ټایپس بیا موږ سره یو پاتې شي اوبجیکټ کوم ته چې موږ نون پریمیټیو
ډیټا ټایپ هم ورته ویلی شو. او اوبجیکټ چې دی د دې لیکلو طریقه بیا لږه بدلوي او د دې اکسس کولو طریقه هم بیا لږه بدلوي، ځکه دې ته موږ نون پریمیټیو ډیټا ټایپ وایو. نو د دې لیکلو کوم طریقه چې دی، کوم اصول چې دی هغه داسې دي. د اوبجیکټ جوړولو لپاره زه داسې کولی شم لیټ او زه دلته ولیکم یو کس لکه یو ولیکم زما انفو داسې ولیکم او بیا دا بریکټ کولاو کوم. دا چې دی د اوبجیکټ جوړولو سینټیکس ده. زه اوس دې ځای کې ما ته پکار چې زه دوه شیانې لیکم، کی ویلیو لیکم. کی چې دی اصل کې څه هم کېدلی شي، زه دلته ولیکم نوم، بلکې زه به چې ولیکم وړوکی لیټر به یوز کوم. نوم چې دی دلته لیکم خیبر، او لاندې لیکم عمر، او عمر چې دی دلته لیکم 22، او دې نه بعد څه لیکم کار څه شی دی، دې ځای کې لیکم سافټویر ډیولپر، او نور څه ولیکم کور شته دی، کور چې دی undefined، کور نشته دی، کور په باره کې معلومات نشته دی، بیخي undefined دی. صحیح ده. نو دا چې دی ما یو دغه مې جوړ کو، اوبجیکټ مې جوړ کو، او په هغې دننه دا ډیټا چې دی دا پرته ده. دا سټرینګ هم کېدلی شي، دا هم نمبر هم کېدی شي، دا بل سټرینګ دی، دا چې دی یو undefined دی دې ځای کې. نو د دې اکسس کول چې دي، مخکې خو ورته وایم دا چې دی اوبجیکټ شو، داسې اوبجیکټ جوړېږي. د دې اوس د اکسس کولو لپاره موږ ته به څه کولی؟ د دې اکسس کولو لپاره کنسول ورلو خامخا چې دلته موږ ته بیا ښکاره شي. نو زه به دلته ولیکم زما انفو، او په دې کې دننه به زه دلته یې ورکړم چې نوم، او دلته به موږ وګورو چې نوم دا څه دغه راکوي. دلته اول راغلی undefined، او دلته بیا راځي خیبر. undefined ولې راځي؟ دا ځکه چې د دې کنسول لوګ دا به چې دی زه بند کړم، واپس پرنټ کړم، رن کړم، نو زموږ ته صرف خیبر راکوي. نو د دې اکسس کولو لپاره ما ته د دې کی پکار ده. دا کی ده، او دا چې دی د دې ویلیو ده. دا شانته دا کی ده، دا چې دی د دې ویلیو ده. اوس ما که زه غواړم ما ته د خیبر عمر پته ولګي، نو ما دلته عمر ولګو، او موږ ته به پکار چې دلته 22 راکړي. صحیح ده. دا چې دی د دې اکسسینګ دی، اکسس کولو طریقه ده. که زه دلته یو بله کی ورکړم کوم چې دلته نه وي پرته، که نه، لکه زه دلته ولیکم داسې شی مې ولیکو، او بیا زه دلته وکړم دا ما ته undefined به راکوي. دا undefined راکو، او دا وایي چې یار دا خو undefined ده، دا خو دلته شته دی، بیخي نشته دی. او که زه به دلته کور ورکړم، کور هم undefined راکوي. ولې چې دا شته دی، خو د دې ویلیو هی undefined ده. دغه قصه شو. دا چې دی موږ سره چې دی دا اوبجیکټ و، او دا موږ دغه شانته اکسس کولی شو. اوبجیکټ موږ نور طریقې هم دي. که زه دلته راشم، تاسو هم دا کتلی شئ ډیټا ټایپس ان جاوا سکرپټ. بیا موږ دې خوا راشو، دلته تاسو ته ښکاري چې ایډ ډیټا ټایپس، سټرینګ دی، موږ سره نمبر دی، بیګ اینډ دی، بولیین، دا شیونه اوس موږ وکتل. او دا اوبجیکټ چې دی یو اوبجیکټ هم کېدی شي، یو ارې هم کېدی شي، یو ډیټ هم کېدی شي. ارې نوم به تاسو کېدی شي اول ځل دا وکړو، خو دلته چې دی اګزامپلز به ولې موږ وګورو. دوی چې دی دلته دا نمبرز جوړ کړي دي، او دلته چې دی سټرینګ جوړ کړی دی، کلر یلو، لاست نیم جانسن. بولینز جوړ کړي ټرو او فالس، ما تاسو ویل چې د دې دغه کېدی شي ویلیوز کېدی شي، یا ټرو کېدی شي یا فالس. او دلته چې دوی اوبجیکټ هم جوړ کړی دی، پرسن یې ولیکل دی، او د دې فرست نیم جون او لاست نیم ډو یا ډو، پته نه څنګه به ویل کېږي. ارې چې دی د شانته جوړېږي، دا به موږ جوړ کړو، مسله نشته دی بس. او اوبجیکټ هم دا به دا چل کوم داسې کاپي به ولګوم، او موږ اوس دا یو وکتو، نو موږ به دا بل یو هم وګورو. نو رښتیا دی خو راشم، او دې ځای کې داسې وکړم. نو دلته چې دی
array object او date object. بس array object چې دی موږ داسې جوړولی شو دې چې دی یو constant array object جوړ کړی دی کوم چې بیا دا به همدغه وي دا بدلیدی نه شي constant ما تاسو ته ښودلی وو دا کوم څه variable وي د array access کولو لپاره موږ داسې څه چل کولی شو array کې موږ وینو چې دا array کې موږ date داسې جوړیږي یو خو تاسو ته پته ولګېده د دې دننه چې دی یو آیټم دویمنی آیټم او دریمنی آیټم دا دریونه پکې پراته دي د دې خپل خپل ځایونه دي دا چې دی اولنی آیټم چې په کوم ځای کې که نه هغې ته موږ د هغې ځای یو نوم دی موږ ورته وایو 0 او دویمنی آیټم چې په څه شي باندې وي هغې ته موږ وایو 1 دریمنی چې هغه یې 2 موږ 0 نه شروع کوو د دې ځایونو نومونه 0 وي او دې ته موږ وایو دې ته موږ داسې وایو چې دا په 0 انډیکس باندې دا پروت دی دا په اولني انډیکس باندې پروت دی او دا په دویمني انډیکس باندې پروت دی خو داسې به وکړو چې د دې انډیکس به معلوم کړو که نه چې موږ دې ته وایو چې کارس له راشه او اولني انډیکس باندې څه شی پروت دی ما ته هغه وښیوه نو زه به داسې دا بریکټ کولاو کوم اولني نه بلکې د 0 انډیکس باندې نو دلته به زه 0 ولګوم او دا به موږ رن کو په کاره چې دا صاب راشي نو 0 موږ تپوس وکړو جاواسکرپټ نه چې 0 په دې کارس ارې کې 0 باندې څه شی پروت دی صاب او که موږ وایو چې 0 1 او 2 او که موږ ورته چې په 2 باندې څه شی پروت دی BMW په کار دی چې موږ ته راکړي هغه دی راغلی نو دا چې دی د دې دغه شانته اکسس کېدلی شي په ارې باندې موږ ډېر زیات میتډس چې دی اپلای کولی شو خو هغه موږ راتلونکي ویډیو دپاره به وساتو دا ویډیو هسې هم اوږدېږي او دا هم سمپل تاسو وګورئ یو ډیټ اوبجیکټ چې دی دا هم یو اوبجیکټ دی دا هم راتلونکي ویډیو کې موږ په قلار وینو که زه دلته اوس داسې وکړم console.log او بیا دلته ولیکم ډیټ او دا رن کړو نو دا ډیټ پکار دی چې موږ ته راشي او دا چې دی بیخي لږ نور ډیټیل کې هم راغلی دا راغلی او دا ټایم هم پکې راغلی قصې مې سیپ کې راغلی خو دا موږ راتلونکي ویډیو دپاره ساتو خو یو اگزامپل ستاسو مخې ته کېښودلو چې دا هم یو اوبجیکټ دی دا هم اوبجیکټ دی او دا هم یو اوبجیکټ دی او نور ډیټا ټایپ چې دي هغه دغه شانته لیکل کیږي نننۍ ویډیو کې موږ دا وکړه چې موږ سره کوم ډیټا ټایپس دي د هغې د لیکلو قانون څه دی او هغه چې دی موږ څنګه اکسس کولی شو نو راتلونکي ویډیو کې به موږ اپریټرز ته ګورو اپریټرز څه شی نه دي هغه هم چې دی انټرسټینګ کېدلو والا دی په دې ویډیو کې زه تاسو ټولو نه ډېره مننه کوم او زه به تاسو په راتلونکي ویډیو کې وینم د خدای په امان